د خړو دښتو په منځ کې پرته د طبیعت له ښکلا او بې برخې بادپخ ولسوالۍ په همدې ولسوالۍ کې د آبادۍ په موخه د اسلامي امارت او خیریه موسسو په همکارۍ ګڼ شمېر پروژې روانې دي. تازه د یادې ولسوالۍ د اندرور په ساحه کې د اقتصاد ریاست په هڅو د اوبو انرژۍ ریاست تر چتر لاندې د ABM موسسې لخوا د څه باندې 3.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 215 متره په اوږدوالي سره یو استنادي دیوال ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دا چې موږ د بادپخ ولسوالۍ د اندرور ساحې ته راغلي، خوشبختانه دلته د WFP په مالي همکارۍ او د ABM موسسې په تخنیکی همکارۍ دلته د یو استنادي دیوال هغه چارې تکمیل شوي دي. پوره هلې ځلې کوو تر څو د بادپخ ولسوالۍ کې که د زراعت په برخه کې وي، روغتیا په برخه کې وي، د انکشاف په برخه کې وي، که په هره برخه کې انشاءالله موسسات جلبوو او اړونده سکتورونو په توسط به انشاءالله دلته پروژې تطبیقیږي. د دې ترڅنګ د یادې پروژې ساحوي انجینر وایي چې د پروژې کارونه یې په ښه کیفیت ترسره کړي. دغه سړک د دې خلکو دپاره ډېر یو ګټور، پخوا به دلته دا لاره بندېده، سیلاب به چې کله راغی د دې خلکو کلي طرف ته آمد نه لرېدو. نو دغه پروژه ورته موږ ډېر په ښه کیفیت سره انشاءالله د ABM اداره د دې تضمین کوونکې ده، د کیفیت د موادو د هر څه چې ښه اعلی موادو موږ استفاده کړي دي. بل لور ته د سیمې اوسیدونکي د سړک ترڅنګ د یاد استنادي دیوال په جوړېدو خوښ دي او وایي چې د تګ راتګ په برخه کې به یې شته ستونزې حل شي. مونږ خو د اسلامي امارات نه او همکارو مؤسسو نه چې چا دلته خواري کړې، چا تکلیف پکې تېر کړی، د ټولو نه سل په سلو کې راځي، خوشحاله وي چې آینده مونږ ته داسې کار وسي، نور هم وسي، ځکه داسې ځایونه نور مونږ لرو چې تخریبېږي که نه ساري، خو دغه ځای کې سل په سلو کې د مونږ ضرورت وسي او څه ناڅه راپاسو، ځکه دا کلي لرې دي، مونږ له غږې نه تر دې چې بس راتللو حصار به داسې وخت راغلی چې دلته به موټر حصار شول، لښکې به راغلل که نه، دلته به حصار شو، دې نه به زنانه پورته پیاده تللې، بارونه او پیټې به یې مونږ په شا اوبر کلي کې به بیا بار کته کوو. په دې وطن کې دونه مشکلاتونه او ستونزې وې چې موږ څو کارتان نسایي ولادي مریضان په لاره کې وپاڅوي، بیرته د راتګ امکانات نه و چې باران به و، خټې به وې، دا خوړ به بند و، تقریبا 4 کیلومتره یې موږ لاره درازده چې په شاګولیان به بیا به کوز سړک ته ووتلو. د یادونې وړ ده چې د دې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر پروژې تر کار لاندې دي چې یو شمېر اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې.